السلام علیکم زما سلام کوم ملګرو په دا ټایم باندې لایو راځو راشه دغه سلام نو په دا ټایم باندې لایو راځو چې دا غالکان رنبول یا عمران دی وی یار وی دی عمران کوم ملت دی د تیز وته وای کوم ملت وی و چې لاړ شي نو چې ملګرو څه وای چې ویلی وګل او کنه تاسو خو سم دفتر مشران یې ټایم ته کوي راته کنه یعنی مرګري دی وا سټیم ته وته راوي سټیم په دې باندې سټیم د دې حال ته سټیم پکې دا یې نو چې سټیم ان شاء الله چې دا ځلې هغه خبره وسه سرجن غوسم لګي ګوره دا ډیر په دې کې ولي خبره دریوال شو کنه ولیکن بیا ان شاء الله دا ځلې موقع کې به ان شاء الله چې غلطي نه کوي بس یې څه پات ان شاء الله چې صفا سوتره لکه څنګه ان شاء الله چې نشو چې سرجي هیڅ فایده نشته بل ظالم لکه څه غلط شوم او دې لګ ان شاء الله چې بیا به یو انکار نه کوو الله تعالی دې مونږ وبخښي کنه الله تعالی دې مؤمنانو وبخښي ان شاء الله یو انکار به نه کوو او کوشش وکړو چې مونږ نور هم لکه مرسته وکړو چې کوم ملګري غلط پراته وي چې هغو سره لکه دا مرسته وکړی شي کنه ځکه چې ډېر سخت تکلیف دی نشم ډېر غټ تکلیف نه میلاوېدل دي نه څه کول دي نه په لاره کې نسته چې نه چا سره میلاوېدل شي نه خپل پردی در پورې راځي نه څه همداسې به پروت وي مونږ ته پکار دي چې نور هم داسې مرسته وکړو نو ټولو ملګرو دپاره پکار دي چې چا سره هم موالي وي کم از کم چې هغه نشي نه کاړوی نه شي که نه نو کم از کم ورباندې لږی کمه کړو دغسې سړی وکړي چې کمه یې کې ورباندې لکه کم از کم ډېر نقصان نه دام ښه ده چې بچا باندې لږه کمه کړي خو که مثال خبره ورباندې پرې غوښتلی شي خو هغه خو غوره خبره ده که نه ځکه چې نبي علیه السلام ویلي چې اسلام کې هر قسم نشه حرامه نو د نشې هېڅ فایده نشته هېڅ نشته نه پکې څه فایده شته نقصانات دي بلا نقصانات دي لکه د نشې څو نقصان ته خو دې خلکو داسې ته خو لکه یاره د نشې لنډه خبره به زه درته دا وکړم د بال بچ نه واله تر د هر څه پورې لکه دا نشې د نشې مین مقصد دي که نه منشیات مثال خبره نو د زړه خواهشات چې کوم دي که نه که دا خو ته مثال خبره د ټولې دنیا منشام شي که نه دا ته پوره کوی نه شو نقصان دویم نقصان یې دا دی چې کم از کم تا سره به د خپل پردي چې کومه مرسته وي هغه به تا سره نه کېږي ځکه چې نشې والا خود مفاد پرست خو ته چې نیمګړی هم وي که نه نو بل نه د مطلب هم وي که نه نو دغسې ته نه شي کولی او دریمه خبره دا ده که نه چې دې کې کوم زهر استعمال دي که نه نه لکه ستا وجود خو همداسې صحیح دی که نه مثال خبره صحت دې صحیح دی خو که تا کې وایرس موجود شي نشه وایرس لکه انسان وجود کې وایرس دی هغه ژوندی مړم کېدلی شي لکه مثال خبره چې کوم ژوندی وایرس دی نو هغه یعنې نشې ولې هغه کینسر کې مبتلا دی خو هغه کې چې کوم نه کوم وایرس دی که نه هغه چا کې ژوندی وي مثال خبره داسې وي نشه څوک په دې طریقې استعمالوي چې هغه په طریقې باندې هم کته استعمالوي څنګه چې خدای پیدا کړي که په هغه طریقې هم استعمالوي نو تا کې به وایرس موجود وي دا لکه صفا خبره ده نو وایرس نه خبره دا ده که نه چې لکه همداسې وجود ښه دی صفا وجود ښه دی وجود صفا ځکه چې نشه که ډېره وي او یا قسمه خوراکونه په زرګاو قسمونه دي همداسې قسمه طریقې دي نو هرې طریقې ته چې ګوري که نه نو په هغې کې فایده دا ده که نه چې لکه د نشې والا قسمونه ډېر کم دي ډېر معمولي دي یا اوه یا اته قسمه کرسټال کوکین هیروین آیس پوډر شراب چرس نسوار ګوټکه د پان مان د تقریبا اته لس قسمه نو نعمتونه د خدای بلا زرګاو دي که نه خو لیکن دغسې لکه ټرای غواړي لومبۍ خو چې ته نشه مکمل پرېږدي هغه نه بس به تا ته خوراک مزه درکوي تا ته به د چا سره کېناستل مزه درکوي تا ته به دین مزه درکوي ځکه چې دین بغیر نشې نه کېږي الله تعالی وایي چې نشه دې وکړه په هغه ټیم کې ته مونځ ته مه نسپرېږه ځکه چې دومره خطرناک شی دی که نه دا ویډیو مخکې شیر کړئ ملګرو دا ووایه ښه نو زه به ته دا ووایم چې هر یو شی د انسان دا دی که نه چې که ته هوش کې یو نیم کار وکړي نو په هغه باندې به سبا خدای مخې ته کوه درېږي هم که نه الله تعالی وایي چې هغه کسان هم جنت ته ځي که نه چې چا یو غلطه زندګي تېره کړې الله تعالی ورته وایي چې زه هغه به ډایرکټ روان شي ولې به ډایرکټ روان شي چې هغو به نیک کار کړی نه وي الله تعالی به ورته وایي چې ولې تاسو روان شوئ چې مونږ خو داسې ښه کار شوی نه دی مونږ بس ګناه ده ورته په دې به یې خدای بوځي
نو که هوش کې د یو نیم کار وکړو نو ته به کامیاب یې سبا خو که بېهوشۍ کې د یو نیم کار وکړو یا جوش کې د کوم کار وکړو که نه په هغې باندې تل او تاسو ویل تا وختي یو شعر څه دی؟ دا شعر هغه شعر داسې یو شعر دی که نه وایي اودي د نظم نه مو یو ټوټه راغلی وایي کجوره جار انګور قربان کجوره جار انګور قربان او بنګ بیخي مبارک وایي دا میکه ده دغه ساقي او دا مقتدي مبارک ولا خدي په خپل ځای باندې مونږ خو لکه دا نه وایي چې ناشې نه مونږ لکه داسې نه او د عمران دا خو چې انسان خو یې کولی شي هغه خبره هم جب شریف ہو گیا تو لوگ بدماش ہو گیا اچھا خبره وایي چا ته پته نه و نه بلد یو لوی جومات مات کړی نابلد یو جومات مات کړی د نشې ډېره سرات لکه د عمران خبرې پورې دا دي که نه چې دا د لاډو کې وایي دماغ دله وایي غوښه دله وایي کور دله وایي ګاونډ دله وایي بې عزته دی چاته به سړی نه ښکاري که پروت پروت دی کار څنګه دا موږ چې نن کمې خبرې تاسو ته کوو لا عمران کوي یا زه کوم یا دا ملګری شو یا دا ملګری شو دا هر څه موږ راټول کړي او موږ ځان ته یو احساس لکه د څېرې په غاړه کې اچولي دا زما تېر شوي به موږ تېر شوي نو انشاءالله شیطان له به ملا ماتې شیطان له به داسې منډه ورکړې چې شیطان سره کیړې میړې نه څادر مادر هرڅې ترخ کې نیولي بس غرب غروب او روان وي چې خدای دې نه دوکه کوي شیطان دې نشي دوکه کولی ملګریا د دې نه مخکې ما چوټي وکړه میاشت یوه نیمه دوه میاشتې ما چوټي وکړه زه ګرځېدم مجاز صاحب هلته راغلی و څاروي پسې راغلی و د هغه خلکو نه یم تپوس وکړو نو هغه ماحول کې مه کښېنه هغه سړي سره مه کښېنه چې د کوم سړي ستا نه سیوا وس په پیسو رسي یا په ځمکه رسي یا مالدار یا هر څه چې که نه د ځان جوګه کس وګوره د ځان مطابق ملګري سره کښېنه لکه مثال اوس زما وس نه رسي زه کور ته لاړ شم که نه او زه مور ته وایم ماله 100,000 روپۍ را او زما مور ما ته وایي بچې ما سره خو په جیب کې 100 روپۍ وي نو زما مور به 100,000 روپۍ ماله کوم ځای راکوي توبه نعوذ بالله چا کره به کار کوي د چا نه به غلا کوو د چا نه به ډاکه کوو ملګري دنیا کې مور او پلار ور دا غټ نعمت دنیا کې احساس او غیرت د دې نه غټه خبره نشته دا به ځان ته ودرې ځان ته به داسې ودرې لکه سړی چې لا په ګاډي کې چته روان یا یو ګپ یو څېره سړی واچوي د عزت څېره واچو د شرافت څېره واچو د شرافت قدم کېږده د عزت په ځای ورشه کله چې نشې پرېږدي د غیرت جون اختیار کې بله ورځ مالې یو د ټریفک یو ډي اس پي و کیسچو دا خبره دی په دغې هغه ما ته وایي یاره ما ته راترغاړي وځه وایي ته زما ډېر خوښ یې وایي دا هم درته وایم چې ته زما په دې نه خوښ ګورې چې ته په موبایل کې راځې یا ته په ټیک ټاک کې راځې یا ته وایي بچې ته زما په دې خوښ یې چې تا کې لږ غوندې غیرت ځکه تا کې لږ غوندې غیرت دی تا دا نشې مشې پرېښي وران درته خورم چې ماله به مور په پټه پیسې راکولې زه په خپله ګلکار یم ماله به مور سر ته کېښوي که نه خو زما هغه خپله سوې لوي ځواني او هغه سوې لوي ټیم هغه ناره خېټه هغه سرتور سر هغه خپیه بلخپي هغه پروت تګ چا به که هر څه خوړه هغه مې ځان ته ودرولي که چا به څه خوړه که چا به اوبه څکلې په داسې ځای ورغلم چې ما د یو سړي نه اوبه غوښتي هغه ماله په خپل ګیلاس نه دي راکړي زه په ډېر احساس په ډېر دا د چا په دوا د چا په محنت چا به راته دوا کړي چا به الله رب العزت ته بس څه نه څه چې هغه څه غواړي هغه کېږي ملګریا هر انسان ته زما دا میسج دی هر د مور زوی ته هر بچي ته هر مسافر ته بچیه ګوره چې دنیا کې مور نشته ښه دنیا کې داسې مور نشته او نه پلار شته چې هغه بیا تا ته ووایي چې بچیه دا کار مه کوه په لا اله الا الله محمد رسول الله چې ګوره خپل رور سړي سره رشته پرېږدي خپل رور به دې پرېږدي خور به دې پرېږدي خو د هغه مور او پلار نه پیدا وي ګورې هغه دې نه پرېږدي ښه هغه به په هر څه حالت کې او چې کله دې مور ني او کله دې پلار ني که نه او ته په دنیا کې هر عمل چې کې
یو اختر به درته داسې رایاد شي، یو واده به درته داسې رایاد شي، یو ځای به درته رایاد شي چې کاش نن خو په دې ځای کې زما مور وي او زما دا سیالي برابر یا زما خپل ورور وي. څوک هم د چا نشته، نفسي نفسي ده زما ورور په والله چې نفسي نفسي ده، په والله په بالله که څوک تله د خپو چپلې موالي دنیا کې به یو سړي چې هغه به دا پیسې ډېرې خوږ څیز دی. ګورې ښه دا چې سړی د جیبه وباسي دې سره اتلس قسمه احساس سړي له مخې له ورځي چې دا ما په خولو ګټلي، ما په ټاټکي ګټلي، ما په بیلچې ګټلي، ما ورسره دا کړي. ما ګوره په کوم سړي چې دا مور او پلار پیسې ولګوي، د چا نه قرض کړي، د چا خدمت وکړي، د بنګړي خرڅ کړي، جوړه خرڅ کړي، چپلې خرڅ کړي، د خپل لاس څخه خرڅ کړي. ګوره ملګریا نشې تماشې ډېر خراب حالات دی، خرابه بېعزتي ده، خراب کار دی. د خدای دپاره هغه بچو ته او هغه مور او پلار ته زه دا میسج کوم چې د دوی د 1 روپۍ لږې مورې 2 ولکه ورکوه، خو پرورش یې صحیح کوه، په داسې طرف یې مه پرېږده چې سر ستا بچي تا نه پلک وباسي، لا ستا بچي تا ته کنځل کوي، لا ستا بچي له چاکوسۍ له لر شي غلا وکړي، لا ستا بچي راشي او تا له د چا ګیلره ووایي. نو مور او پلاره او وروره دا احساس ستاسو په خپله غاړه کې دی، دا خبرې هر څه ستاسو په خپله غاړه کې دي. ته څه وایې عمران؟ بالکل څرنګه رنګو خبرې وکړې دا ښه خبره ده. او کوشش پکار دی لکه مونږ ته دا پکار دی چې یاره دا کس کینه نه کوو چې یاره زه عادت یم که نه یاره د بل کینه اوسېږم. مونږ ته دا نه ده پکار چې لکه زه عادت یم یاره الله تعالی دې د ټول تبک نه دا سوچ به نه کړې. ځکه چې کوم درد تا ته رسېږي که نه هغه به ته په بل باندې نه اخلې. الله تعالی ویلي دی وایي چې ته به هغه کار چا سره نه کوې چې په کوم باندې خپله خبره. مثال خبره ته په کوم شي باندې خفه کېږي چې دا شی ما سره ونه شي، هغه کار به ته بل سره هم نه کوې. نو نشه ډېر خطرناک شی دی کوم چې ما ته خبره وکړه. نو که ډېر هم ښه شي که نه کم از کم وایرس سړی دې سوچ وکړي که نه چې زه خو یو مزې دپاره یا معمولي غونې کې شی د دې دپاره زه څه نه کوم که نه. نو په کار نه دی نشه روچ بهتره دی او نشه زیرو. اوس زمونږ دا سیف الله ملګری دی دا خان راوچت کړی ده، د مخکې ویډیو هم تاسو کتلي او دا دی اوس به یې مو ګورئ مخامخ تاسو ته په سکرین ولاړ دی او ده نه به تپوس وکړو چې ستا مخکې زندګي څنګه وه، اوسنۍ زندګي څنګه ده. السلام علیکم. جی بس تاسو انسان دی، تاسو یاد آکم تاسو مونږ ته همدردي وکړم. دا سره دا وکړل مړه زه بس یم انسان به چې یو چا سره به ښه شي. دا الله پاک ګوره کېدای شي مور دي بوډۍ مور دي هغې ته دا خبره چا ته دا خبره څه خیر به چا شوې ده که هغې دوا به نه کېږي هغې به چا ژوند هغې یعنې زما زړه خپله دی د انسان زړه ډېر دغه وي په چا باندې 10 روپۍ خپلې نه خراب کړي خو دا الله پاک دغه وکړل او انشاءالله واپس په دغه فیلډ ته راځو دې ځینې موږ دې پټ دغه شوي وو ځکه د مجموع غلم پکې راوتي وو څه پکې نور خلک راوتي دي ډېر داسې پکې خوا دې خلک راوتي خو دې خلکو سره اوس د بیا راووتم او انشاءالله او دغه میشن به خپل جاري ساتو عمران او عمران به واپس عمران چېرته دی بوتم ولا زه خو وایم چې دوبۍ ته لاړ شم. دا به واپس دوبۍ ته ځي ملګرو په دې باندې تاسو لږ بیا لږ رنګۍ واچوئ لږ رڼا پرې واچوئ که ښه لګي نو راته یې ووایئ چې د عمران دا کار وکړي عمرانه نو دا خلک په دې معافي کوي که نه په دې معافۍ کې ورته یو شعر وایي که به دغه شعر یې معاف کړي دا ماکادې وایي دا وای والله سنیت به مې د خوی درته که خخوم که لوړوم هر څه وای ګل څه شی دی د موسم سره بدلېږي زار نه یاره موسمونه بدلوي او یو بل شی کې خانجي وی چې وس مې نه رسي نو څه وکړم یعنې په بدو خلک بد اوس مې ورته وس رسي بدو سره به بد کوو خو سره به ښه کوو بدو سره به بد کوو خو په جارن او خو سره به ښه یو بل شی کوو د مجموع غم سره خو به بیخي سمه ناروا د مجموع د خل نه لاس کټ کول پکار دی. خانجي یو شعر دی که موږ یې مجموعې پټې کړې بیا په دغه وای بې غیرته راته مه وایه پښتو ده زوروره یاره زور هم پسې کېږي و خلک وایي دیوانه دی نه پوهېږي روغه خلکه کلی ټول دا شعر دی د ټولو ملګرو ته ډالۍ وایي د سړی ګټې نه ګرم تاوان ښه دی د سړی ګټې نه ګرم تاوان ښه دی د بیلات په وخت کې پرېښې میدان ښه دی وایي چې سبا دې پې په نیمه شپه وباسي د هغې کور نه ناستې په ډېران ښه دی وایي چې سبا دې پې دا سپینې جامې داغ شي د کچه سفر نه وځه باران ښه دی چې د عقل نه رسېږي نور محمده د الله په کار کې غلی انسان ښه دی. بل زوی نه وایي کې سر جګه سوی زه ورته ووایه ځه صحیح
ما ته ځان مخه مکاره زه دې ښه پېژنم د اوسنۍ زمانې یاره زه دې ښه پېژنم امید مې نه ده چې له تا نه خوشحالي ووینم او خپله تنګي خوار زاره زه دې ښه پېژنم دا دې د مجموع دی غلطه ډالۍ وایي د مجموع دی غلطه ډالۍ وایي سلو ملګرو کې بس یو ملګری یار خیږي سلو ملګرو کې بس یو ملګری یار خیږي باقي څوک غل څوک مطلبي او څوک غدار خیږي د مجموع غله را دې تا ته ډالۍ سروي یو کس و مثال خبره هلته کې په ایمنسیس فضا نو هغه د نر بچي ګیس نه واوبست اوس زه داسې سیټ ته ناست وم چس کېدو زما ورته جنون پام شولو دا وایي کړی و اوس چې مجنی مجنی اوس نه هغه د ګیس نه واوبست زه داسې ویرالم نو سی به بس سړی داسې زیړ شو به نو ته مې نه زه چاته وایم نه څه خبره ده مې هېڅ خبره نه نو چې د کومه هوا ته وباسي مې دا ته خان سره بد وکړو الله تعالی ته یو شی درکړی ته دا ځای کې بد یا درا کومو غوښتو ترا دا غوښتو ترا پیدا وایي زه ګنهګار یم ما ګناه کړې ده زه ګنهګار یم ما ګناه کړې ده چې مې ګلرنګ سره وفا کړې ده ما ته یې خیرې د ځواني مرګ وکړلې ما ورته ټول عمر دعا کړې ما د هر چا په مرګ سلګۍ وهلي هر چا زما په مرګ خندا کړې ده او ساروان چې کار کړی شورو له مینې وایي ځکه یې تا د مرګ سودا کړې ده صحیح شو او ته څنګه دا خو هغه ډینګه څنګه څنګه لږ ورته لږ داسې دا ګیرونه وال ټټ دا غارم بس راته وکړه دا نن ته خوشاله او باد را غپ مو لګاو دا لکانه مو خان له تاسو هم کچا ته اوس کړو که بس موږ خپل خندا د پاره د خپل مشغوله د دین بیا په مخ باندې خندا رااله او که تاسو کې څوک خپې نو بتا ګوته چې پر اورګه چې تیر شي د مخکواله به نه خرابې صحیح لګي دا د اجازه صاحب د خبرې پورې یو دا مجموعه او دا یو د احساس خبرې مونږ درته وکړي د یو غپ شپ د انډیوالۍ د ورورولۍ خبرې مونږ درته وکړي انشاءالله بیا به مونږ لایف راځو او بیا به م راځو اوس او والله بخیر دغه یو دغه وکړو ان شاء الله دا دغه ته کوم کله چې غلا کې یا سزا به تاسو بل ورځ کوم سزا ته بیا ورکوي ان شاء الله زمونږ میشن بجا بجا نه پټی کړی یاره یو 100 روپۍ هم پټي کړي که نه مجموعي یې وړي لږې مجموعي یې وړي په هغې خپې پیسې به نورې سزا ته یې ګوره غلط سزا به بس صحیح ده علام تل خوشاله او بال را ژوندي اوسئ بریالي اوسئ آباد اوسئ عمرانه مننه والسلام